السلام علیکم دوستانو، څنګه ښه خیریت ته؟ امید لرم چې ښه به یو. د ژوند په موضوع کې به نن مې تاسو لپاره راوړي دي والټن. ماشاءالله شاهکار به مې خواله راغلی. ولنۍ خوشحالي په ما دا ده چې د سره ملاقات وشو. دا مې داسې دی لکه رور او ما ډېر زیات ګران او زما ډېر زیات ارمان و چې د سره ملاقات وکړم. خو ملاقات کې ماله یو شیز راوړی دی، دا ما دپاره ګفټ هم دی او تاسو دپاره هم ګفټ دی. تاسو ته ښیم تیل او شیمپو صابون په والټن کې. نور خو به ده ته پته چې څنګه یي، خو دوی ما ته ویل چې یاره ته د ویښتو ډېر زیات شوق کوې، ویښته ساتي. نو ما ته زموږ دا کمپني وګوره چې دا څنګه دي. ما ته پته ده چې د ده کمپني پښتون دی. تاسو ته خو پته ده هر هغه شیز او هر هغه شیز باندې خبره کوي او هغه شیز راوړي چې کم ښه پښتنو ته د پیدې دپاره د دې وریټونه مناسب دي. دا به شیزه مې ونیو، کار به هم ښایسته کوي. زه په خپله هم استعمالوم او تاسو هم استعمال کوئ. که کار یې وکړو ایونو نو په کمنټس کې د ټول ماشاءالله ایون ولیکئ او د دوی دا کمپني چې کومه ده، دغه ویډیو چې کومه ده، دغه ریپوسټ کړئ، دې سره ډیوټ وکړئ او د دوی اکاونټ چې کوم دی دغه لایک او فالو کړئ. شاهکار به یې خیر دی که تاسو راته پرې لږه رڼا واچوئ. تاسو خو به استعمال کړي، زما خو ولنی ځل دی. زه خپلو مینهوالو ته وایم ضرور به استعمالوئ. زه ځان له استعمالوم نو یو شیز چې ځان له خوښوې د سنت طریقه دا به د نورو دپاره هم خوښوې. زه خو استعمالوم دا صابون، دا زما واده شوه ستا سره، دا تیل او دا شیمپو دا به زه استعمال کړم. هغې دپاره به زه تحقیقي ویډیو هم جوړه کړم. خو تاسو خو به استعمال کړي. ملګرو ته څنګه ډیره زیاته مننه رئیل کمانډو صاحبو. مننه. دغه تورې د انګلیسي ژبې دی په ایمان پسې خوله مې داسې وران رالی، خبره نه شي بخښنه. رحمت شاه سایل صاحب وایي چې ستا سپورې سړې زما وچې شونډې د دې وطن د بېوسۍ نښې دي. او یا هغه بل شعر دی چې باچا بدل شو د وطن تبدیلي دومره ده چې د خان لور خانه د کلال لونه کلالې شولې. نو مونږ وایو او مونږ غواړو زمونږ دا وده د والټن او زما د ملګرو چې د کلال لونه کلالې پاتې نشي. تاسو کولی شئ چې زموږ پښتانه پروډکټس دي دغه واخلئ، دغه وکاروئ. ډېره زیاته مننه. ماشاءالله دا چې ته څنګه وویله زموږ یو پښتون ورور دی او ماشاءالله غونډ نومرې د پښتنو اواز اوچت کړی دی او ټولې په افغانیت او ټولې په انسانیت باندې خبرې کړي دي ماشاءالله. نو زه هم ټرای کوم او تاسو هم ټرای وکړئ، ویې ګورئ او که کار یې وکړو که نه نو ستاسو د قسم وایي هر یو کس چې څوک استعمال کوي دې دپاره سپیشل یو ډیوټ وکړئ. صحیح ده؟ دغه به راسره واده کوئ. ډېره مننه. د الله په امان.